الرحمن الرحیم د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو، زه یو ځل بیا راغلم ځکه ما دا خپل دغه سټوډیو غواړم چک کړم چې دا صحیح کار کوي که نه کوي، ځکه چې په راتلونکي کې بیا ما ته په آینده کې یا راتلونکي کې څه مسلې بیا پېښې نه شي، نو دې خاطر باندې زه راځم. دا یو خو به دا پروګرام هم زما ثبت شي او بل به دا شي چې هغه بل به ویډیو به لرې کړم، بیا دا تاسې سره بیا دا به اورئ. نو زه به دا دغه وکړم، دا به زه پلی کړم دغه کومه ویډیو چې ما ځان سره راوړې وه، ما غوښتل په هغې باندې تبصره وکړم. نو ګورو چې څه کېږي. دا ځل به انشاءالله تعالی دا لکه ورانۍ به نه کوي او صحیح به وغږېږي او دغه به چې زه به دا خپل ځان راپورټې کړم، بیا دا تاسې واورئ. خاص کر څوک چې په اردو ژبه باندې پوهېږي هغې دپاره ډېر زبردست دی. د لوی رب په نامه سلامونه ورکړئ. دا دوه ویډیوګانې ولیدې نو خپله پرې لیکم تر پایه ما سره اوسئ. د پنجاب ملا سیاستوال جرنیل جرنالیست میډیا مالکان او ولس داسې باشعور او هوښیار دي چې هر یو د پنجاب د ګټو ساتلو لپاره ټرین شوي دي چې کله پښتون سیاستوال د خپلې صوبې د وسایلو دا غوښتنه وکړي نو د خپلې پنجابي میډیا د لارې پرې لومړی د غدار تورونه پورې کړي او وروسته د ټارګېټ کیلینګ د لارې په نښه کړي او شهید یې کړي او ځینې له کورونو څخه اغوا کړي او جیلونو کې ورته سختې سزاګانې ورکړي چې د پنجاب آرمي په غلامۍ مجبور کړي او دې ته اړ کړي چې د خپل حقونو غوښتنه ونه کړي. پنجابي آرمي د پنجابي ملایانو د لارې پښتون ولس د اسلام په نامه دوکه کولو لپاره د مولانا طارق جمیل صاحب غوندې ملایان تربیه کړي چې کله پښتانه ملایان د شریعت لپاره غږ پورته کړي نو د مولانا طارق غوندې پنجابي ملایان پرې د خوارجو فتوا ورکوي او کله ورته د جناب غوندې سړي نه لوی ولی جوړ کړي او کله مولانا فضل الرحمن صاحب چې د آی اس آی روزل شوی مولانا دی او کله په خطا کې د پنجابي آرمي خلاف څه وایي نو هغه بیا په بریلي ملایانو ښکنځي. تاسې په دې ویډیو کې کتلی شئ چې دا بریلي ملا مولانا فضل الرحمن ته لیونی سپی غدار او د ډیزلو بدبناکه ډرم وایي. هغه ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب پښتون دی خو مولانا فضل الرحمن صاحب کله هم پښتون ولس او پښتو ژبې ته کار نه دی کړی خو خپل پارټي ته حق غواړي، لکه څنګه چې مولانا سمیع الحق آی اس آی د افغانستان جګړه کې استعمال کړو، وروسته آی اس آی د امریکا د خوشحالولو لپاره په راولپنډۍ کې درود کړو. د الله سپارم د الله جل جلاله په امان. جو ہر حکومت کو رینٹ پہ ملتا ہے وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ ڈیزل کا گندا ڈرم، وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ جو منہ سے ہمیشہ جب بھی اگلے گند اگلے، جس کے اندر بغیرتی اور بے حیائی اور کمینگی کے سوا کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ مولوی تیرے ساتھ جب لگتا گئے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. جب تجھے کوئی مولانا کہتا ہے تو علماء کی گردنیں شرم سے جھکتی ہے. اس جیسے بغیرت کو مولانا کہنا اس لفظ کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جو کرائے پہ ملنے والا پالتو بے حیا ہو وہ کیسا مولوی ہو سکتا ہے جو بے نظیر صاحبہ کے قدموں میں بیٹھنا عزت سمجھے؟ کبھی اس کے خلاف فتویٰ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، نواز شریف کے خلاف فتویٰ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، مشرف کے خلاف بھونکنے والا کتا مال ملے تو قدموں میں آئے. اس کو کیا کہو گے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج تم نے سر عام یہ کہا 14 اگست کو آزادی نہیں منائے گے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بغیرت انسان سن لے، اور مودی کے یار سن لے، پاکستان کے غدار سن لے، پاکستان کی یہ 22 کروڑ عوام تجھے اپنے جوتے کی نوک پہ لکھ کر تجھ پہ لعنت کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں فضل الرحمان مولوی ڈیزل تیری سیاست پہ لعنت. ہاتھ اٹھا کے بولے تیری سیاست پہ لعنت، تیرے کردار پہ لعنت، تیرے وجود پہ لعنت، تیری سوچ پہ لعنت، تیری کمیونٹی پہ لعنت، بغیرتی پہ لعنت. تو پاکستان کا دشمن ہے. ہم باقی پاکستان سے کہتے ہیں اس بغیرت کو گرفتار کر کے اس کے ناپاک وجود کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر کے انڈیا کے بدماشوں کو بتا دو جو کہہ رہے تھے ہم پاکستانی عوام کو فوج کے مقابلے میں لائیں گے. اس مولوی ڈیزل کتے نے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے سرمایہ پہ میں پڑا ہوں. خوش کرنے والے کتے سن لے، تیرے باپ نے ملک کی مخالفت کی، میرے بزرگ جماعت علی نے پاکستان بنا کے بتایا. ہمارے بزرگ کہتے تھے پتر کتا جدو ہلکا ہوئے مار دینا چاہیے. تے
मैं कह रहा बाजवा साहब कुत्ता हल्का हो गया ही। पाक फौज सुन लो, पाकिस्तान के फौजियों सुन लो, मौलवी दिदल वो कुत्ता है जो हल्का हो गया, मार दो। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को रोशन फरमाए। इंसान अजीम की उम्मत पर इंतहाई दयानतदार, इंतहाई सच्चे, इंतहाई खरे। तो एक दफा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपने कायद-ए-आज़म का जनाजा क्यों पढ़ाया? कहने लगे, जनाजे से चंद दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी खड़े हैं और साथ कायद-ए-आज़म हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हमारा मुजाहिद है। तो थपकी देते हैं और कहते हैं ये हमारा मुजाहिद है। तो कहा मैंने इसलिए इनका जनाजा पढ़ाया। और एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने कि मैं बड़ी राहत में हूँ, मैं बड़ी राहत में हूँ। तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की, ये चूस लो। तो मैं थोड़ा डरा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। कहने के डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे दीन का काम लेगा। तो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। तो उनको मोहलत ना मिली, पहले टीबी का शिकार थे और अपना मर्ज छुपाते रहे, इसलिए वो बहुत जल्दी दुनिया छोड़ के चले गए। और उसके बाद लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह 4 साल के बाद शहीद कर दिए गए। مرګرو تاسو پروګرام زه مخکې راغلی وم، ځکه دا پروګرام له خراب شو، بیا مرګري تیر ځل ډیرو، بیا ځکه دا پروګرام خراب او ځکه هغه صحیح ثبت نشو، ځکه هغه کې د سیو چې نه پیغام ولې ځکه دا ویډیو چې دا سم لکه نه خطر باندېدل به صاحب باندېدل نو پروګرام د قطر شو کنه ما په مولانا صاحب باندې ډیر ښه تفسیر کړی و، یو ما دا ویلو ځکه دا به ځل شان به تکرار ویم، ځکه هغه مرګري به کې د شنو بنوري هغه مسله د سی و چې مولانا صاحب د پښتنو په سیمه باندې واکمن کیږي چې کلم په حکومت کې راځي، خو بیا هم لکه تکیه په بوټ باندې کوي، د پنجاب فوج په بوټ باندې تکیه کوي، هغه تسبیح کوي چې او دا لږ حقیقت هم دی چې تر څو پورې د پنجابي فوج یا آرمي څوک سلیکټ نه کړي نو هغه په حکومت کې نشي راتلی. نو د دې لپاره هغه د پنجاب د فوج چې دی د هغې باندې تکیه او هغه کله کله سړي کې کله په حکومت کې مرامري، خو بیا حکمراني خو ته د پښتنو په سیمه کې ته چې 13 ځل په حکمرانۍ کې راغلی تر څو پورې چې پښتو د دفتر ژبه کې تا اردو ژبه د دفتر ژبه کړه، نو پښتنو د څه نه کړي، نو که ته چېرته غواړې چې دغه کې د اسلامیت او افغانیت نه کار واخلي نو بیا په خپلو افغانانو پښتنو باندې تکیه کوه، مه په پنجابي باندې، ځکه د پنجاب اکثریت چې دي هغه ټول دغه بریلوي مسلک خلک دي، ځکه دې کې ته څومره وکنځلې، ته هېڅکله یو پښتون ته دومره نه کنځلې که څومره چې ته دغه پنجابي بریلوي ملا وکنځلې، ځکه هغه بریلوي ملایان چې دي هغه د کله چې یو پښتون شاهدي ورکړي چې کله روژه د هغې هغه شاهدي هم نه مني او چې کله اختر د هغې شاهدي هم نه مني، خو تاسو یاستئ چې همیشه دغه د بوټ نیولی او همغه بوټ پسې شاته روان یاستئ. په کار دا ده چې خپله د خپل ولس لاره ونیسئ، د خپل ولس لپاره خدمت وکړئ، که هغه مذهبي ډلې دي او که ملتپاله ډلې دي. هېڅکله به پنجابی داسې سړی په حکومت کې رانولي چې هغه مخلص وي خپلې د پښتنۍ خاورې ته، خپلې ژبې ته او خپل ولس ته، هغه به هر وخت داسې خلک به په حکومت کې راولي چې د پنجاب فوج د بوټ په لاسونو کې نیولی او هغې پسې شاته روان وي، او نه به کله هغه شان د خلک بیا پښتنو ته خدمت وکړي، بلکې پنجابی به خپله نور هم د خپل بوټ لاندې کوي، چې هر څومره له بوټ ونیسي هغومره به د بوټ لاندې کوي، هغه ته ځان سره په خپل هغه یو لیول کې نه راولي. نو په کار دا ده چې پښتانه شئ، مسلمانان شئ او د اسلامیت لاره غوره کړئ، د خپل ولس سره یو ځای شئ. په کار دا وایي چې د حزبونو کې دغه جلسه وه ته باید په دې کې وې او دلته خپلو پښتنو په څنګ کې وې، خو ته د پنجاب سیاست کې او فکر کې چې پنجابي فوج به تا ته کوم یو غټ مقام درکړي، که هغه درکړي ډېر څه درکړي، صرف په پښتونخوا کې حکومت درکړي، هلته دې په مرکز کې نه راولي. په دې باندې ته لکه دا باید ستا فکر کې کله مرایم ولي هغه دغه چې و باندې خو اوس نوم شو، یو بلوچ و د مشرف په وخت کې راوستو، ځکه باندې اوس نوم یې ځکه اوس فکر ته نه راځي،
لږ وخت لپاره وبې سند عربي ته هغه د چوکۍ نه خواته کړ 2 میاشتې زیات پرې نه خوستو نو که تام راولي دغه موقت وخت کې به دې راولي ځواک او کنټرول به دې نه نو ته به د پښتنو دپاره څه خدمت وکړې او د کوم ځای نه چې تا له څوک ور درکړي هغې ته به ته څه خدمت وکړې نو ستا هغه اوقات تا ته خپل دغه بریلوي چې دی دغه د پنجاب مولوي هغې تا ته در وښودل او هغه اصلا ګوره هغه خپل پنجابي هوست امر کوي چې مولانا لکه دغه چې دی فضل الرحمن هغې خو ته هغه بل رقم نوم یاد کړی دی هغه ونیسئ او دا ځکه جیل ته یې واچوئ بیا یې لا ویل یو نور څه ویلي دي خو هغه زه نه ترجمه کوم ځکه ډېرې بدې خبرې کړي دي بیا هم کار څنګه یې ته بیا هم د پښتنو ملای او پښتوني نو هغه خبرې چې هغې کړي دي هغه زه نه کوم نو همیشه لکه داسې خپل ولس سره ودرېږه ځکه کله چې د تحریک طالبان پاکستان خلکو چې هغوی د شریعت دپاره غږ وکړو نو تا په وخت کې د مشرف سره امضاګانې وکړې او د امریکې سره یو ځای چې دغه څوک چې شریعت غواړي او امارت غواړي او د پښتنو سیمه آزادول غواړي نو تا په هغه دغه باندې لاسلیک وګورو او بیا دې د ډرام د لارې مغه پنجابیانو پښتانه بمباري کول او هم امریکایانو بمباري کول ځکه هغوی خو بل څه نه غوښتو هغه خو شریعت غوښتو خو تاسې چې دی همیشه د پنجاب سیاست کوئ او د خپلو پښتنو سره نه ودرېږئ که هغه د دین دپاره هم ودرېږي خو چې د پنجاب او ایسای خلاف وي بیا تاسو د هغې خلاف یاستئ ځکه دې په خاطر باندې چې تاسې لکه چې د الله لاره ونیسئ تا پنجاب لاره نیولې ده نو الله دې تاسو ته هدایت وکړي تر بله ویډیو باندې په لوی الله جل جلاله سپارم د الله په امان